مرغۍ خو بسې ویرېږدې خو راشه نن پکې دا لوکاټ وله چې پته ولګي منې که نه تا نه دي اورېدلي چې ساده ګل شیشناکه داسې ځو ناوخته دی خپل څادر څه وخت پېغځې د ناظمانو سره ټیم پاسي نه کېږي راځه پته نه لګي چې هغه چابي بیا په کوم ځای کې دا به نو دا نه ده دا ده دا هم نه دا به څنګه سټارټ یار یاره دا خو نه روانېږي دا ولې لکه ساده ګله دا به لاول سټارټ کړي او بیا روانې دا څه وړوکی شیز خو نه دی دا غټ شیز دی ما ومنله که نه تا نه دي اورېدلي چې څومره غټي نو هغه هومره لټي ناراستی لکه دا څه کې دا کوم ځای کې ودی ورې څه چل دی دروند زوری دی دلته پروت یم هغه صادق راته رنګ کړی ویل هغه ماما زوی دی در وتښتېدو ولې رالې بس چې ځي 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 بازوله به راځي ما ته پته ده خرو ته ګوره په سارا شپو ته ګوره تر زیات بدتري به راته نه کوې تا نه دي اورېدلي چې څومره خرګي نه عمرې بارګي لکه پاسه هغه سړی په انتظار دی شابه نه ورته مله دماغ یې رالوټ کړي هغه زما متلو ته ځان نه ټینګوي او ما چې متل نه کړی پره خبره کې نو زما اړه پړق چوي لکه خو ډېر ښه سړی دی د خدای ظالم د خپلو مزدورانو ډېر خیال ساتي ورشه نو چې بچې د سره به څه وکړي ښه سړیتوب یې ځان نه دی تا به څه لانجه کړي ورشه شابه ورشه بیا ورشمه واو خود ورشه شابه ما ورسه په موبایل خبرې وکړې له وزه د ما د کور نه وزه بارشه د ما د کوره مره د ما کور بچې ما سره د کوره وباسې ستا د لاسه د ما ښځه او بچي خوب کور کې نشي کولی ټوله شپه راته ټوخېږي ته خو زما زوی که نه پرېږده زوی مې خدای دې په سیلاب یوړلې که د ما کور ته راسره را نه شي بچې زما کوم خوا زما وایم روک شه مه راځه د ما کور ته مکه ګزار مکه مشر دی څه چل دی ولې پې ګزار کې سپینګیری دی ستا پکې څه کار دی وروره زما پکې کار نشته خو د دې خبرې حق زما جوړېږي چې دا مشر دی ته کشر دی او ته پې ګزار کې وایم دا ټوله شپه د ما په کور کې ټوخېږي ښځه او بچي دي د ما خوب نشي کولی دا ستا څه دی دا د ما پلار دی دا یو خبره ځان سره یاد ساته ملګري ته خو د خپل پلار سره زیاتې کې بېعزتي کې سپېړه دې موله ورکړه او غورې چې څه کوي خبرې وي دا به دې نوځي بچې بلکل نه ټیک وې د دې بچي لپاره ما د خپل پلان نه پړق ایستلی وه ځکه نن ما سره هغه وشو چې د کوره مې وباسي ښه بابا دا خبره ده نو لکه تا د خپل پلار سره هم دا چل کړی تا په خپل پلار هم ګزار کړی او بچې بس دې کې خو بیا موږ سره شي ویلې بیا ټینګ شه محمدین ته چې دې راکاږي سادین ته خدای دې بېخته دې تروجي بچي هلکه خو بس نه کوم کار نو نه کوم که نه هغه یو وایي نه خرڅومه او بل وایي درانې وتله دقه چل دی په دوی کې ناظم صاحب زموږ هغه لارو څه چلو کوو ستاسو لارو یاره بس پخه به کړو خو دا کار دی چې پڼ بند دی او چې څنګه دا پڼ کولو شي که نه نو دا ټول لارې پخې کړو ښه ستاسو هغه لاره ماته یاده ده ښه بېغمه شئ چې څنګه پڼ وځي نو ما به شاول در لیږلي اوس خبره نشته ښه نازل صاحب راپلې ده پلې پرېږده خو دا راته چېرته روک شوي وي ده ناظم صاحب تا نه دي اورېدلي چې سهار وځي او ماښام راشي هغې ته ورک شوی نه وی بیا دې متل شروع کړو نو زه خو کومه پره خبره کې یو خبره ته کوم وګوره ساده ګله دې پیره خو دې پرېږدم وګوره زه سره په یوه پوهېږم زه په یوه نه پوهېږم جي ساده ګل ته چې په یوه نه پوهېږي که نه ما به لاسر خرلي فرت څه مطلب پنجابي نه دونه ټیز نه اچولی چیلنګ یې شلولی دی پسه هغه چمنه پاکه او مېلمنو خیال ساته پسه خدای تباه و برباد کړه پرده کې زما بېعزتي کې خط راغلی د جانان دی چې بېرته لیکلي دي ورې شرمېږم درته نه وایم خلونه دې کې چل دی خوشه ساده ګله دې خوا لږ راشه څه چل دی ولې خاندي څه چل دی نه هېڅ هم نشته دی تا چې دا غونډه حجره هم پاکه کړه هغه ترو زوی دې هم لیونی کړی دی او زما دا کورسۍ هماغه شانتې ګنده پرته ده
نو تاسو کې دغه چل دی خانجي چې بس برداشت نه کېږي چې سپی کېني ځان ته په نکۍ باندې ځای صفا کوي متل او موږ پکې د سپي السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظم صاحب څنګه یې؟ خیمه کېنه. رنګ هم کړی و خیر خو او رنګ مې ته ځکه کړی و چې ما یې تم راشو دا کلیواله دې م راولې که نه. ښه جي. خبره دا ده چې دا کسان چې کوم راغلي دا د ګوایا دپاره دي. ستا هغه ساده ګل د ترو زوی چې کوم دی یم هغه دونه متلې شروع کړي دي وروره که سبا زه لیونی شوم نو زما د لیونتوب ذمهوار به تی او هغه ساده ګل به او اوس یې له راغواړم ته وګوره ساده ګله دې خوا راشه. السلام علیکم د ترور زیات څنګه طبیعت یې ښه دی کښېنه کښېنه دې خوا راته کښېنه ښه څنګه راځي دا ناظم صاحب د نه ډېر خفه دی یار. دا خو ټول عمر خفه دا خو خوشحاله نه مړه یار تا ته ما نه دي ویلي خپل کار ساته کار کوه نور څیزونو کې بیا وایي کار کوه دغه ځای کې مې دماغ کار پرېږدي زه به هم د غوچې ته بیا وایې غوچې خو دې کته دا دې خبر سره بیا متل وکړو یم وروره تاسو خو وکړه که چې متل وکړو نو څه وکړو نو څه وکړې یم اتې سر وکړه داسې کار وکړه چې مېلمانه ناست دي اوبه ولې راوړه اوبه ډېره ناشنا خبره دې وکړه خانجي څه مطلب ستا مثال خو هغه دی وایي وږی به دې بوځي او تږی به دې راولي بیا دې متل وکړو ورشه اوبه راوړه نه تا تو سره ګزاره څنګه کوې خدای خو زه حیران یم خانجي اوبه مې راوړې د دې سره څه وکړم د اوبو سره څه وکړې داسې کار وکړه زما په دې سر یې واړوه تا په سر یې واړو ښځه په دې خو یقه په قهر اخته